سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ است. افغان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جنګ کې د پاکستان لوبډلې څخه په خپله لومړۍ لوبه کې ستره ماته وخوړله. په دغه لوبه کې د پاکستان لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړله چې په بیټینګ کې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. د نو لوبغاړو په سوځېدو سره 284 منډې جوړې کړلې. افغان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې په دغه لوبه کې ډېره خرابه توپ اچونه وکړله چې پر هر توپ اچوونکي باندې د پاکستان توپوهونکو ډېرې منډې جوړې کړلې. د افغانستان لوبډلې په ګټه خلیل احمد 4 لوبغاړي وسوځول، بشیر احمد بیا 2 لوبغاړي وسوځول. افغان ځوانانو په اسیا جام کې هم ډېرې خرابې لوبې ترسره کړې چې د پاکستان هندوستان لوبډلې څخه سترې ماتې وخوړلې. یوازې نیپال لوبډلې ته ماته ورکړله او داسې په 3 اړخیزه سیریز کې هم ډېرې خرابې لوبې ترسره کړلې چې سیریز یې هم بایلوي. تاسو وګورئ چې دغه ځوانان نه په فیلډینګ کې، نه په بیټینګ کې، نه په بالینګ کې هېڅ ښه لوبه نشي کولی. په اسیا جام کې هم مکمله ناکامه شوه، داسې په 3 اړخیزه سیریز کې هم ناکامه شوه، دغه په نړیوال جام کې هم ناکامه شوله. نو دا د دغو لوبغاړو قصور نه دی، دا د کرکټ بورډ قصور دی چې دغسې لوبډله یې ټاکلې ده. افغان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جنګ خپل پیل په ډېرې غټې ماتې سره پیل کړي. افغان لوبډله به خپله دویمه لوبه په نړیوال جنګ کې د نیوزیلینډ پر وړاندې سره ترسره کړي، خو د افغان لوبډلې د مخ تګ چانس ډېر کمزوری شو. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما مو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما مو فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.